الرحمن الرحیم. زه سلطان محمد د خپل یوټیوب چینل سلطان سپیکس په ذریعه تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نو د ټولو مخکې زما ګرانو او محترمو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نه بعد زما ګرانو او محترمو ملګرو تاسو د دنیا په کوم کونج او په کوم ګوټ کې چې اوسئ الله تعالی مو صحتمند او خوشحاله لره او د دنیا له هر غم او له مرض او له تنګدستي څخه مو وساته. نو زما ګرانو ملګرو نن به زه تاسو ته ښیم چې پی ډي اف فایل څنګه جوړیږي، له ایمیج نه پی ډي اف فایل څنګه جوړیږي، 2-3 ایمیج په یو فایل کې څنګه کنورټ کیږي، ایکسل فایل پی ډي اف ته څنګه بدلیږي، ورډ فایل پی ډي اف ته څنګه بدلیږي، MP4 ویډیوز نو MP3 ته څنګه بدلیږي او ډیر په اسانه طریقه نه به تاسو ته اپ انسټال کول پکاري، نه به څه تکلیف، بس یو ویب سایټ هغه ویب سایټ تاسو ته ښیم چې په هغه ویب سایټ کې تاسو اتوماتیک کار شي په یو کلیک باندې کولای شئ. نو دونه مخکې چې موږ د ویډیو ډیټیل ته لاړ شو، تفصیل ته لاړ شو، تاسو نه گزارش ته چې د ما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره پریس کړئ. نو زما ګرانو او محترمو ملګرو پی ډي اف فایل څنګه جوړیږي هغه زه تاسو ټول تفصیل په دا ویډیو کې ښیم او هغه یو ویب سایټ ده. د ویب سایټ نوم چې دا tinywow.com www.tinywow.com دا ویب سایټ ته چې ولاړ شئ زما ګرانو خوږو محترمو ملګرو، دا کې به تاسو اتوماتیک ایمیج، جی پی جی ایمیج، پی ان جی ایمیج، پی ډي اف فایل ته ډیر اسانه باندې کنورټ کیږي او هغه به څنګه کنورټ کیږي هغه به تاسو په دا ویډیو کې زه په موبایل باندې ښیم او پریکټیکل به درته ښیم چې دا څنګه کنورټ کیږي. نو زما ګران او محترم ملګرو په دغه ویب سایټ کې تاسو دا کوم د ما د ویډیو سکرین باندې چلیږي دا ټول کنورژن بالکل فری باندې بغیر څه کاست نه، بغیر څه پیسو نه کنورټ کیږي او بغیر څه اپ انسټالولو نه. نو زما ګرانو او خوږو ملګرو زه به تاسو ته ښیم په دا ویډیو کې پریکټیکلی چې جی پی جی ایمیج پی ډي اف ته څنګه کنورټ کیږي، پی ان جی څنګه کنورټ کیږي پی ډي اف ته، او ورډ او ایکسل فایل هم پی ډي اف ته کنورټ کیږي. خاص کر بیک گراوند اریزر هم په دغه کې شته او خاص کر MP4 ټو MP3 کنورټر هم په دغه کې شته او ډیر اسانه دی او ون کلیک دی. دغه ویب سایټ دا یوه خوبي ده چې په دغه کې کوم فایل کنورټ کې او جوړ کې هغه به ته په 1 غنټه اندر کې ډاونلوډ کوي او خپل ډرایو کې به سیو کوي، ورنه د 1 غنټې بعد نه په دغه ویب سایټ نه دغه ایتا فایل ډیلیټ کیږي. نو زما ګران او محترم ملګرو تاسو ټیم ضایع کولو بغیر راځي زه د موبایل سکرین ته هلته تاسو ته ښیم چې ویډیو څرنګه ایډیټ کیږي، څرنګه پی ډي اف ته کنورټ کیږي. نو راځي ګران او محترم ملګرو زه د موبایل سکرین ته. نو زما ګران او محترم ملګرو اوس موږ راغلو د موبایل سکرین ته. زه به تاسو ته ښیم چې هغه ویب سایټ څنګه خلاصیږي او پی ډي اف فایلونه څنګه زر جوړیږي په یو کلیک باندې. ټول نه مخکې به دلته راسو، دا د ګوګل ته ګوګل به اوپن کو، په ګوګل کې به ولیکو www.tinywow.com. دا چې دی ولیکو دا به سرچ کې نو زما ګرانو او محترمو ملګرو دا به وکی شي. دا ویب سایټ کلاو شو، خلاص شو. دلته ټول مخکې لیکلی دی our tools that solve your file problem. هغه ټولونه چې تا د فایل مسایل حل کوي هغه ټول دلته موجود دي. نو ټول مخکې زما ګرانو او خوږو ملګرو زه به تاسو دا ښیم چې په دغه ویب سایټ کې تاسې هر قسم ته مسله حل کولی شئ، لکه دا چې دا ریموو بیک ګراوند فرام ایمیج، مرج پی ډي اف، پی ډي اف ټو جی پی جی، جی پی جی ټو پی ډي اف، edit PDF, compress PDF, split PDF, PDF to Word, Word to PDF. دا ټول تفصیل په دغه ویډیو کې ده چې دا ټول تاسو کولی، دا ټول ټولز دي. QR کوډ جنریټر، بلر بیک ګراوند، کمپرس ویډیو، ایمیج ټو ټیکس، هر قسم ته ټول په دغه کې بالکل فری پروت دی او بغیر څه چارجز نه، بغیر څه پیسو نه تاسو دا ټول استعمالولی شئ. نو زما ګرانو او خوږو ملګرو زه به اوس تاسو ته ښیم چې پی ډي اف فایل څنګه جوړیږي. له جی پی جی ایمیج نه موږ پی ډي اف فایل جوړوو، دا لیکلی ده جی پی جی ټو پی ډي اف. دا به اوکې کې، دا چې د اوکې کو زما ګرانو او محترمو ملګرو دا آپشن به تاسو ته راسي اپلوډ ایمیج اینڈ ریسیو ایز ا پی ډي اف. دلته به تو اپلوډ فرام پی سی آر موبایل دا آپشن چې ده دلته به دا اوکې کې. دا چې د اوکې کو په دغه ځای کې به ته فایلونه اپلوډ کې او دونه به یو تصویر جوړ کې، یعنی یو پی ډي اف فایل به جوړ شي. مثال یو دغه دی، دا سلیکټ کوم، دا سلیکټ کوم، یو دا سلیکټ کوم،
یو دا سلیکټ کوم. دا 15 ما سلیکټ کړو. دا مې اوکې کړو. اپلوډینګ فایلز کېږي. ټول وسولو 15 سره فایلونه اپلوډ شول. نو زما ګرانو او خوږو ملګرو تاسې وینئ چې دا 15 سره کوم جی پی جي ایمیج و او ټول دا یو فایل ته راغلو. نو دا به اوکې کو. کریټ پی ډي ایف به اوکې کو. دا چې دی اوکې کو دا به پاسه دلته دا راشي چې ریکیپچا چې اوکې کې آنه بعد به تا ته د اوکې آپشن راشي او چې دی اوکې کو دا زموږ جی پی جي ایمیج پی ډي ایف ته کنورټ کیږي. پروسیسنګ شروع شو. زما ګرانو او خوږو ملګرو دا فایل ریډي شو زموږ چې کوم کنورټ کو پی ډي ایف ته. دا به اوس ډاونلوډ کوو. څنګه ډاونلوډ کیږي؟ دا ډاونلوډ چې لیکلی دی دا به داسې ډاونلوډ کې داسې دا اوکې کو ډاونلوډ. نو زما ګرانو او خوږو ملګرو دا اوس موږ ډاونلوډ کوو. دا دلته وروسته کې د اخیر کې دا راشي سیو ټو ډیوایس. دا هغه اوکې کې. دا چې اوکې کې زما ګرانو او محترمو ملګرو دا فایل ډاونلوډ شو. دا پورته ټاسک بار کې چې به وګورئ ګرانو ملګرو دغه د ټینی وو ډاکومنټ پی ډي ایف کریټ شو. دا به اوکې کې. دا چې اوکې کې دغه د زما ګرانو او خوږو ملګرو پی ډي ایف فایل جوړ شو له جی پی جي ایمیج نه. او داسې به تاسو دغه ځای نه داسې ډاونلوډ کړئ هغه به تاسو رسیږي چې په خپل فایل کې. ځکه چې په یوه ګنټه اندر کې به یوه ګنټه نه زیات ټیم چې ورکړي بیا به دا فایل اټومیټیک له ویب سایټ نه ډیلیټ کېږي ختمیږي به. تاسو به د یوې ګنټې په ماینځ کې یعنې د یوې ګنټې پورې تاسې ساتلی شئ دا فایل په دغه ویب سایټ کې نه بعد دا ډیلیټ کېږي. نو هغه نه مخکې به ته ډاونلوډ کوئ خپل ډرایو کې به سیو کوئ. نو زما ګرانو خوږو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو زما ګرانو خوږو ملګرو تاسې ولیده چې ایمیج جی پی جي ایمیج پی ان جي ایمیج څنګه پی ډي ایف فایل ته کنورټ شو. دغسې تاسو ایکسل فایل ورډ فایل هم پی ډي ایف ته ډېر په اسانه کنورټ کولی شئ. نو په دغه ویب سایټ کې انشاءالله تاسو ټول فری باندې ویب سایټ د فری ویب سایټ د دو کې تاسو فری باندې کنورټ کولی شئ. نو زما ګرانو او خوږو ملګرو زما دا ویډیو که خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله تعالی په امان الله مو مل شه.